چې لمبه د یار د غمه د ونه کړه زړه یاري وه مګر سمه د ونه کړه زه بازار ته ځم او ته راپسې ژاړې زه بازار ته ځم او ته راپسې ژاړې یعنې بیا د راتلو تمه د ونه کړه او تا زما له درده اوښکې تویولې تا زما له درده اوښکې تویولې سمه ټوکه وه خو سمه د ونه کړه د شاعرانو د رپاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو ملالو او غازیانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي تاسو به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ قدرمنو نن زموږ سره د شاعرانو په دیره کې یو ځل بیا خوږژبی شاعر بختجان دلسوز صاحب دی د ډېر ملګرو په بار بار غوښتنې سره چې دلسوز صاحب بیا مېلمه کې د شاعرانو په دیره کې نو موږ وتوانېدو چې دلسوز صاحب را پیدا کوو تاسو شعرونه ترې ریکارډ کړو راځئ خپرونه را سره تر پایه واورئ او خوند ترې واخلئ دلسوز صاحب زموږ د شاعرانو دیرې په دغه ادبي خپرونه کې بیا هم درته ډېر زیات ښه او هرکلی وایم ستړی مه شئ مننه پاچا صاحب ژوندی اوسئ په لومړي قدم کې د شاعرانو دیرې مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم له تاسو هم ډېره مننه کوم چې یو ځل مو بیا مو کې راکړه البته وخت مو راکړه او رادوت مو کړم ډېره مننه خیر اوسئ دلسوز صاحب څه به درنه اورو لیدونکي به دې هم په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه خواږه شعرونه واوري غزلونه واوري نوي غزل به درڅخه اورو مننه پاچا صاحب انشاءالله غزل به وړاندې کوم او غزل دی پاچا صاحب د غزل نه مخکې څو بیتونه دي چې د ثواب دپاره کله کله تګ د میکه دی د ثواب لپاره کله کله تګ د میکدې نور نه غواړم حضرته پر مخ تګ د میکدې د خلق د بیخي له میکدې څخه کافر شي د خلق د یو بل ته نکړي غږ د میکدې غزل ته راګرځم پاچا صاحب چې غریبي څه په ځوانۍ کې د مزدور کړم وخته ولې د خلکو د پیغور کړم غریبي څه په ځوانۍ کې د مزدور کړم وخت ولې د خلکو د پیغور کړم په تربور مې د غزل لفظونه خرڅ کړل د بنګړیو فرمایش داسې مجبور کړم په تربور مې د غزل لفظونه خرڅ کړل د بنګړیو فرمایش داسې مجبور کړم د رنځورې مرکۍ سترګې کتای نشم تش ولاړ یم په غاښونو باندې زور کړم او یو بنګړی چې په مړوند کې وي خاموش وي یو بنګړی چې په مړوند کې وي خاموش وي زه پګل خو چې یوازې شمه شور کړم ډېر ښه ژوند دا نور به د پای ټکی درته کېږدم ژوند دا نور به ځان په خپلو وینو سور کړم دا بیا وره ژوند دا نور به د پای ټکی درته کېږدم ژوند دا نور به ځان په خپلو وینو سور کړم زه به وسبه د چا په خوا کې کښېنم زه به وسبه په چا زړګی ټکور کړم زه به وسبه د چا په خوا کې کښېنم او زه به وسبه په چا زړګی ټکور کړم او زه په مثل د ویجاړ افغانستان یم پردو وران کړم د خپلو خلکو چور کړم او خدایه ولې دې دلسوز پیکا پیکا کړم خدایه ولې دې سکروټه د تا نور کړم مننه ډېر زبردست ملګرو یو یادونه باید وکړم چې زموږ سره په دغه بنډار کې د دلسوز صاحب ملګري هغه چې مسافر دي زموږ سره په دغه بنډار کې پوره همکاري او مرسته کړې ده د دوی د کور ودان وي آباد اوسي دلسوز صاحب زه خو وایم دغه څو شعرونه دوی ته ډالۍ کړه مننه پاچا صاحب ډېره مننه ترېنه کوم د خپلو مینوالو نه زموږ خو نور وس نشته او د څو توري به ورته ډالۍ کړو د غزل او پاچا صاحب د غزل نه مخکې څو بیتونه دي چې په دې مې پوهه که چې ولې او په څه رایاد شي سپوږمۍ چې ووینمه ته رایاد شي په دې مې پوهه که چې ولې او په څه رایاد شي سپوږمۍ چې ووینمه ته رایاد شي ملا ولاړ وي زه پګل په سجده کې پروت وم چې کله کله په جومات کې په لمنظره یاد شي پاچا صاحب غزل ته راګرځم او زما د مات زړه څه درک وکړه او نن د وصال باران په شړک وکړه زما د مات زړه څه درک وکړه او نن د وصال باران په شړک وکړه او زه مخامخ د ستاسو چم ته ناست یم ته په هنداره باندې پړک وکړه دا بیا وره زه مخامخ د ستاسو چم ته ناست یم ته په هنداره باندې پړک وکړه نن راته بیا هغه انداز تکرار که او نن راته غلي په سترګک وکړه او ستا د ډولۍ نیټه بیخي نږدې شوه او ماته تابوت ځانته صندق وکړه پښتونه نوره په کالم مین شي الا د کرکالې ټوپک وکړه
پښتونه نوره په کلم مین شي نو الله دې کرکه له ټوپک وکړه دلسوزه مینه ته چې سپک نظر کړي بس په ایمان باندې دلسوزه مینه ته چې سپک نظر کړي او بس په ایمان باندې شک وکړه های های ډېر زبردست دی واه په نیمو شپو مې شنه خالونه لټول یو وخت و چې خپل ځان ته مې غمونه لټول های های په نیمو شپو مې شنه خالونه لټول یو وخت و چې خپل ځان ته مې غمونه لټول او د خزان سپیرو بدونو پیکه کړي وه تالا وه په داسې بغیچه کې مې ګلونه لټول های های د خزان سپیرو بدونو پیکه کړي وه تالا وه او په داسې بغیچه کې مې ګلونه لټول او بېګا مې د بایللي یار کلیزه وه ملګرو مت شوي ممریکاټ کې مې عکسونه لټول واه بېګا مې د بایللي یار کلیزه وه ملګرو مت شوي ممریکاټ کې مې عکسونه لټول د مینې حد خو وینې لیونی به داسې وکړي او بازار کې مې د ستا د پښو پلونه لټول د مینې حد خو وینې لیونی به داسې وکړي او بازار کې مې د ستا د پښو پلونه لټول بچه صیبولې ته ګونګای وې ته شمکور وې اغیار به چې د خلکو صندوقونه لټول او مدام مې په تورتم کې مشالونه لټول ما هم له ماشومتوبه کتابونه لټول ډېر زبردست مدام مې په تورتم کې مشالونه لټول ما هم له ماشومتوبه کتابونه لټول زه هر ماښام مرجانه ته په پښو کې غورځېدمه ما هره شپه زه هر ماښام مرجانه ته په پښو کې غورځېدمه ما هره شپه په خوب کې جنتونه لټول واه دا بیا اورو واه زه هر ماښام مرجانه ته په پښو کې غورځېدمه ما هره شپه په خوب کې جنتونه لټول غزل د بختجان دلسوز په ګوتو باندې راغی المرۍ کې مې لیکلي کاغذونه لټول ډېر ښه ډېر لوړ دی واه ډېره مننه پاچا صاحب چې انتظار دی لمبه شوی مې احساس دی بلې تا مې د ټول کلي سره کراس دی انتظار دی لمبه شوی مې احساس دی بلې تا مې د ټول کلي سره کراس دی د هر بیت سره یې سترګې شي راډکې د شاعرې جینۍ زړه دومره حساس دی مننه پاچا صاحب غزل ته راګرځمه چې خراب یم په یو کس پسې بیمار یم حضرته مخام دی زندگی ته په آزار یم حضرته خراب یم په یو کس پسې بیمار یم حضرته مخام دی زندگی ته په آزار یم حضرته زرې زرې وجود را ټولوم په تنهایی کې غربت ته یې له کړنګه راګزار یم حضرته پښتون یم غلامي مې د اغیار منلې نه ده نو ځکه خو کافر او ګنهګار یم حضرته او د ستړي ژوند خبره مختصره رانه واخله د ستړي ژوند خبره مختصره رانه واخله او سوځېږم اسکروټه د انګار یم حضرته او پاچا صاحب بل پکې دی چې د پړوني د بنګړیو فرمایش یې همیشه وي زه هم د داسې شوخې جینۍ یار یم حضرته د پړوني د بنګړیو فرمایش یې همیشه وي او زه هم د داسې شوخې جینۍ یار یم حضرته په دې ارزان کلم مې یو قیمت ټوپک ورکړی او ته وایه لیونی یم که هوښیار یم حضرته او په داسې سفر تللی چې راتللی ناممکن دي زه داسې یو سړي ته انتظار یم حضرته او ما ډېره لیسکرونه سیایي جوړه کلم ته زه کله د ټوپکو وسته کار یم حضرته ډېر زبردست دی ما ډېره لیسکرونه سیایي جوړه کلم ته او زه کله د ټوپکو وسته کار یم حضرته منم یې بختجان دلسوز ډېر خوار یم حضرته خو بیا په خپل تقدیر باندې کلار یم حضرته خراب یم په یو کس پسې بیمار یم حضرته مخام دی زندگی ته په آزار یم زبردست واه ډېر زبردست و ډېر ښه ته لکه سپرلی را باندې رانغلې او زه هم لکه ګل پیکا پیکا شومه ته لکه سپرلی را باندې رانغلې او زه هم لکه ګل پیکا پیکا شومه ته چې د سفر په لار روان شولې شاته د کتل پیکا پیکا شومه او ته لکه نجیب درانه شهید شولې زه لکه کابل پیکا پیکا شومه ته لکه نجیب رانه شهید شولې او زه لکه کابل پیکا پیکا شومه بیرته ښیراز نه شوم بختجان دلسوز خدایه چې یو ځل پیکا پیکا شومه بیا څه بیتونه به نور وړاندې کومه چې درد مې هر اندام ته رسېدلی دی او ژوند مې بد انجام ته رسېدلی دی
درد مې هر اندام ته رسېدلی دی ژوند مې بد انجام ته رسېدلی دی او دې سړي په خدای باندې توکل کړی و ځکه خو مقام ته رسېدلی دی بیا بیتونه دي پاچا صاحب چې ګډ یې چې د مینې په بازار کړم او خدایه څه آسان یې ګنهګار کړم ګډ یې چې د مینې په بازار کړم او خدایه څه آسان یې ګنهګار کړم او شیخه د پرزیرو ژبه څنګه شي نن خو یې د دنګې غاړې هار کړم زبردست دی چې ستا دا ضد وینم خپله پښتو چې ستا دا ضد وینم خپله پښتو لکه چې ښه په خدای مې وسپارلې بیا هم زیاته مننه د یوڅو صاحب کور ودان خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه ډېره مننه پاچا صاحب چې یو ځل مو بیا بلنه راکړه ډېره مننه د شاعرانو د پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دا و د بختجان د یوڅو صاحب سره یو کوچنی شانته ونډار تر بله بیا چې موږ د بل شاعره پر ځونو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو د لوی الله په امان